السلام علیکم ګران او محترم اوریدونکو د دویچ میټ ابراهیم یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. رب دې وکړي چې روغ خوشحاله یاست. په نن ورځې په درس کې به ګراماتیک übungen یعنې هغه د ګرامر ځینې تمرینونه په اړه باندې درس ولرو. نو همدا د درسونو لړۍ د ګرامر د تمرینونو په اړه باندې هم څو درسونه موجود دي چې هغه به په همدې وخت سره ستاسو سره شریک شي. همدارنګه دلته لرو ویاب کنیګاسیون. اول به د ځینو فعلونو یا د افعالو یا ویابن په اړه باندې چې هغوی څنګه کنیګیټ یا کنیګاسیون کولی شو ځینې معلومات تاسو سره شریک کړو. ولې د ویاب کنیګاسیون یا د ویاب کنجوګاسیون یا کنجوګیشن یا د هغوی په اړه باندې څنګه یې موږ تړو، د هغوی په اړه باندې مو نور درسونه هم په یوټیوب چینل کې موجود دي. زه به لینکونه در سره شریک کړم. تاسو کولی شئ چې د ویاب کنیګاسیون په اړه باندې هلته هم یو څه زده کړئ. ولې دلته هم لومړی در سره ځینې معلومات د ویاب کنیګاسیون شریکوم تر څو تاسو وکولی شئ چې د همدې تمرین په برخه کې چې د ګرامر په اړه باندې ده هغه معلومات په اسانۍ سره زده کړئ. صحیح. دلته دا یو فعل لیانن زده کول ورته ویل کېږي. نو هغه څنګه کنجوګیټ کوو؟ مثلا دو لیانس ته یې زده کوې، نو دلته هم د دو د تا لپاره مو لیانس څه کړ؟ کنجوګیټ کړ. همدارنګه بیا لرو شغایبن. شغایبن لیکل ورته ویل کېږي. ایخ شغایبه زه لیکمه، نو دا هم د ایخ یا زه لپاره کنجوګیټ کړ یا کنیګاسیون مو وړاندې کړ د هغوی فعل په اړه باندې. دلته په همدې برخه کې هغه ویاب د لیانن مو کنیګاسیون کړی ده یا کنجوګیټ کوو په ټولو حالتونو کې. لیانا دویچ زه زده کومه الماني یا جرمني ژبه. نو دلته لیانن مو لیانا همهغه د ایخ لپاره زه ایخ لیانا دویچ همهغه مو کنجوګیټ کړ. بیا دو تو لیانس دویچ تو زده کوې الماني یا جرمني ژبه، نو لیانس هم د دو لپاره کنجوګیټ شو. همدارنګه ایا لیانت دویچ دا یې زده کوې جرمني الماني ژبه. دلته ځینې نومونه هم ورکړل شوي دي. مثلا د اسانۍ لپاره چې ایا همهغه د نارینه‌نو لپاره کارول کېږي. همدارنګه زی د ښځینه‌نو لپاره زی لیانت دویچ دا یوه ښځه یا جنۍ زده کوي الماني یا جرمني ژبه لیانت. همدارنګه که چېرته هغوی جمع وي ویا لیانن دویچ موږ زده کوو جرمني ژبه. مثلا دوه نفره دي احمد und ich احمد او زه، نو دا wir lernen Deutsch موږ زده کوو الماني یا جرمني ژبه. همدارنګه er lernt Deutsch یعنی تاسو زده کوئ الماني یا جرمني ژبه. نو دلته ساغا und du یعنی تو او سارا یعنی تاسو دا هم د جمع حالت ده. هغه لپاره یې څنګه کنجوګیټ کوو دلته لیکل شوی ده. همدارنګه زی لیانن دویچ همهغه دوی هغوی زده کوي جرمني الماني ژبه. نو دا هم کله چې په غټ تورې سره لیکل شوی وي هغه د هوفلیکارټ یا د احترام په خاطر هم کارول کېږي. همدارنګه د جمع د ډېرو کسانو لپاره کارول کېږي. نو دلته اقرا und محمود زی لیانن دویچ یعنی هغوی جرمني الماني ژبه زده کوي. صحیح. نو همدا و د ویاب کنیګاسیون یا همهغه د فعلونو کنجوګیټ کول په همدې ټولو حالتونو کې چې د لیانن په اړه باندې و تاسو کولی شئ چې همدارنګه د شغایبن په اړه باندې یا د نورو فعلونو یا کارونو په اړه باندې تاسو کولی شئ چې همهغه په ورته شکل سره چې څنګه لیانن مو کنجوګیټ کړل همهغه فعل هم کنجوګیټ کړئ. صحیح. همدارنګه دلته ځینې شخصي ضمایل لرو پرسونل پرونومن یعنی شخصي ضمیرونه دي. نو هغه شخصي ضمیرونه چې کله کنجوګیټ کوو نو په همدې تورو سره چې په همدې کالم په دې چوکاټ کې لیکل شوي دي په همدې تورو سره ختمیږي. دلته شخصي ضمیرونه دي. که چېرته همدا شخصي ضمیرونه تاسو ولیدل تاسو کولی شئ چې هغه فعل په پای کې همدا توري راوړئ تر څو وکولی شئ چې هغه په اسانۍ سره کنجوګیټ کړئ. مثلا ایخ
همدا توری پای کې راوړل کېږي. ich lerne وینئ همدلته هم ده. du lernst ist پای کې راوړل کېږي. کارلوس یعنی ای ده دی دلته ټیپ پای کې راوړل کېږي. er lernt. همدارنګه لینا که چېرته د ښځینه نومونو لپاره وي د هغوی لپاره هم ټیپ پای کې راوړل کېږي. همدارنګه wir موږ ډېر کسان دي هم دا پای کې راوړل کېږي. wir lernen وګورئ دلته هماغه توری راوړل شو. ihr یعنې تاسو دلته همدارنګه ټیپ پای کې راوړل سه او دوی یا هغوی لینا او کارلوس یا اقرا او محمود هر څوک چې وي د هغوی په پای کې هم همدا توری راوړل کېږي. نو تاسو هم کولی شئ هغه د شخصي ضمیرونو په اړه باندې چې په همدې تورو سره ختم شوي کوم چې په چوکاټ کې دي زده کړئ چې څنګه موږ هغه کانجوګیټ کړو. ولې د کانجوګیټ په اړه باندې مو نور درسونه هم زموږ په یوټیوب چینل کې موجود دي. د مختلفو فعلونو په اړه باندې تاسو کولی شئ چې هغه هم وګورئ او یا یوازې د همدې ساده چوکاټ له امله چې هلته درته شخصي ضمایر ضمیرونه ښودل شوي دي او د هغوی انډوم یعنې په پای کې څه راوړل کېږي همدا توري هم دلته لیکل شوي دي. د ټولو ضمایرو لپاره یا ضمیرونو لپاره کولی شئ چې یوازې همدا چوکاټ زده کړئ تر څو درته د فعلونو په کانجوګیټ کولو کې درته ستونزه نه وي. انشاءالله ډیر ساده ده اسانه ده ځکه مو لږ په بیړه سره همدا د ویب کانجوګاسیون یا د فعلونو کانجوګیټ کول تشریح کړل ځکه چې نور درسونه زموږ په یوټیوب چینل کې آلریډي اپلوډ شوي دي مخکې له مخکې هلته موجود دي. تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ. زه به کوشش وکوم چې لینکونه یې هم درسره شریک کړم. نو څنګه چې مو د ویب کانجوګاسیون یا د فعلونو کانجوګیټ کول یا د همهغه فعلونو مربوط تړونونه همهغه زده کړل په همدې اړه باندې به یا تمرین هم ولرو ځکه چې همهغه پورته د ویب کانجوګاسیون زده کړل د هغوی مربوط په اسانۍ سره کولی شو چې د ځینو فعلونو یا افعالو په اړه باندې همهغه مربوط سوالونه تکمیل او پوره کړو. صحیح. همدلته باشپیل یو مثال گین تللو ته ویل کېږي. du gehst ins Kino. ته ځې سینما ته. کینو سینما ته ویل کېږي. نو دلته څو ایسټي همدلته گین مو کانجوګیټ کړل ایسټي. du gehst ins Kino. دا یو مثال و. بیا همدلته لرو کامن تللو ته ویل کېږي. ماریا kommt دلته ټیک کارول کېږي. اوس غوم یعنې ماریا له روم څخه ده نو دلته ماریا kommt. همدلته موږ وویل چې د ښځینه لپاره یوازې په پای کې همدلته ټی راوړل کېږي. نو همدلته چې وله ماریا kommt نو همدلته ټی ورسره نه ولیکل شوي موږ هلته ولیکله kommt. همدارنګه بیا لرو کارلوس kommt د نارینه لپاره ایا د هغو لپاره هم ټی کارول کېږي. کارلوس kommt aus Madrid یعنې کارلوس له مادرید څخه ده نو دلته هم څه وکارول شو ټی وکارول شوه. بیا لرو سی ich komme دلته یوازې komme aus افغانستان یعنې زه له افغانستان څخه یم یا د افغانستان څخه راغلی یم نو دلته komme وکارول شو ځکه چې موږ هلته پورته هم وویل یوازې په پای کې دا راوړل کېږي. ich komme. کارل und ایوا دلته باید څه وکارول شي kommen ځکه چې دوه نفره دي. kommen aus Passau یعنې دوی له پاسو یا پاسونه دي یا د هغوی ځای نه دي. صحیح. نو د کامن په اړه باندې همدا څلور سوالونه تکمیل شول. بیا لرو کوفن اخیستلو یا شاپینګ کولو ته ویل کېږي کوفن. همدلته لرو مارټین kauft obst یعنې مارټین اخلي kauft دلته هم ټی کارول کېږي obst یعنې سبزي. بیا لرو
ماغیا همدلته یوازې کوف لیکل شوی ده نو دلته کولا نو دلته باید څه وکارول شي دلته هم ټي کارول کیږي ټي ماغیا kauft کولا ماغیا اخلي کولا کوکا کولا همدارنګه بیا څه لرو روبرټ und Inga kaufen ځکه چې دوه نفره دي kaufen آیس هماغه آیس کریم اخلي صحیح kaufen ځکه چې دلته هم تیر شو وګورئ که چیرې دوه نفره دي همدا پای کې راوړل کیږي lernen هلته kaufen بیا لرو ich دلته یوازې kauf لیکل شوی ده ich kaufe Mineralwasser یعنې زه منرالي اوبه اخلم ich kaufe Mineralwasser نو همدا هم تکمیل شو دا kaufen په اړه باندې بیا لرو wohnen wohnen څه ته ویل کیږي اوسېدلو ته wohnen اوسېدل نو دلته لرو ich زه wohne یعنې اوسېږم in paso په پاسو کې یعنې همدلته اوسېږم بیا لرو Carlos wohnt auch in Passau همدارنګه کارلوس هم په پاسو کې اوسېږي یا پاسو کې اوسېږي بیا لرو wir wohnen wir in Passau موږ په پاسو کې اوسېږو دلته wir د جمع ده er wohnt یوازې ټي کارول کېږي er wohnt auch in Passau نو لکه چې دلته ویل Sarah und du er lernt Deutsch er wohnt auch in Passau همدا هم جمع ده نو دا حالت هم تکمیل شو همدارنګه بیا لرو trinken یعنی یو څه څښلو ته ویل کېږي du یعنی تو du trinkst isti Orangensaft ته د نارنجو جوس څښې Du trinkst Orangensaft ته د نارنجو جوس څښې صحیح نو trinkst وکارول شو بیا لرو Er trinkt Kaffee یعنې تاسو کافي څښئ نو دلته هم ټي کارول کېږي Ich trinke Bier زه بیر څښم نو همدلته هم trinke کارول کېږي او په پای کې روبرټ trinkt دلته ټي کارول کېږي Mineralwasser یعنې روبرټ څښي منرالي اوبه نو د trinken په اړه باندې هم همدا جملې تکمیل شوې نو دا و د همدې درس پای د همدې تمرین د verb conjugation همدارنګه د هغوی ورته مربوط څه تمرین نو رب دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي ما هر څه درته تشریح کړل که بیا هم کومه پوښتنه مشکل ډاوټ سجسشن لرئ کولی شئ چې د کمنټونو برخه کې زموږ سره شریک کړئ او همدارنګه همدا نوټ ځینې کتابونه او نور معلوماتو په اړه باندې کولی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل په واتساپ ګروپ کې ګډون وکوئ لینک یې د همدې درس په تشریح برخه کې موجود ده هلته کولی شئ چې ګډون وکوئ او ټولو معلوماتو ته په وخت لاسرسی ولرئ نو تر بیا پورې ښې چارې الله مو مل شه